حدیث مخصوص پیری بیان کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال چا چې د رمضان د میاشتې روجي ونیوي بیا یې ورپسې د شپږ روجي ونیوي د شوال فکأنما صام الدهر لکه دی چې ټول کال روجي ونیوي دا معمولي فضیلت خو نه او دا راته وویل چې دا روجه ګوره صرف د ابۍ او د ترور دپاره نه دی ویلی زموږ د پښتنو د ښځې وقف کړي دي روجو ته نفلي روجو ته زما د ابۍ روجه ده زما د مور روجه ده زما د ښځې روجه ده روجې به دوی نیسي یوازې ته وسکي نه دا فضیلت چې د زنانو دپاره نه دی راغلی او بلکې دا زموږ دپاره د سوچ خبره ده چې یو کمزوری مخلوق رالېږي روجې نیسي زنانه او ته پرې دومره ګټه تنه او دومره ګټ زور سره ته شپږ روجې نیسي نوي دا یو سوال رور کړی دا ورنی سوال چې آیا د شوال د شپږ روجې چې دي دا پرله پسې نیوه غواړي که نه دا جدا جدا هم نیوی شي ورسره دا چې دا په اختر د دویمې نه شروع کول غواړي لازم که نه وروسته لیټ کولی هم شي نو جواب د دې مسلې هغه دا دی غوره طریقه دا ده غوره او چې کله هم زه په خبرو کې دا وایم چې غوره طریقه دا ده نو بیا به دغه بله طریقه هم جایز وي چې کله غوره وویلی شي نو د دې په مقابل کې بله طریقه به څه هغه به جایز وي خو دا به ترې غوره غوره طریقه دا ده چې د شوال د میاشتې د شپږ روجې دا د دویم اختر نه سړی شروع کړي د دویمې ورځې نه او یا د اختر نه بعد یې شروع کړي اختر دویم هم په دې وي ځکه چې په اوله ورځ روجه نیوه دا حرام دي دې باره کې ښه صحیح حدیث کې راغلي ښه واضحه چې په دې ورځ روجه نیوه هغه حرام دي ځکه چې اختر دی د خوشحالۍ ورځ ده او بله دا ده چې د دې بوزي او د روجې په منځ کې فرق راشي نو که چېرته متصل موږ د اختر په ورځو هم روجې نیسو نو بیا هغه فرق هغه یو کتونکي ته نه واضحه کېږي نو غوره خو دا ده چې یا د اختر د دویمې نه شروع کړه یا یې اختر پسې شروع کړه ډېرو علماو دې ته غوره ویلي دي وجه دا ده ځکه چې حدیث کې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چا چې د رمضان د میاشتې روجې ونیوي ثم اتبعه او بیا ورپسې دا ورپسې باندې غوره عمل هله کېږي چې ته پسې نږدې ونیسي بله خبره دا ده چې قرآن کې الله زیر په زیر دا خبره کړې ده چې تادیو کوي د نیکیانو طرف ته الله وی سورة آل عمران کې وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة تادیو کوي د خپل رب د بخاني طرف ته او د جنت طرف ته چې د هغې پلنوالی هغه د ځمکې او د اسمانونو په اندازه ده سورة المائده کې الله وی فاستبقوا الخيرات نیکیانو کې د یو بل نه مخکې شي سورة طه کې راځي کله چې موسی علیه السلام لاړ د الله سره ملاقات ته کوی تور طرف ته نو د خپل وخت نه مخکې لاړ الله دې تپوس کو نو هغه وی وعجلت الیک ربي لترضى یا الله تادي مې وکړه په راتلو کې چې ته رانه راضي شي نو په نیکیانو کې خلک تادي کوي په نیکیانو کې خلک سبب السبا نه کوي بله خبره دا ده چې د حالاتو هم پته نه لګي او د ټول نه غټه خبره چې د هغې پته نه لګي هغه مرګ دی نو کېدای شي مرګ راشي کېدای شي بیمار شي کېدای شي مصروفه شي کېدای شي په سفر لاړ شي نو ډېرې خبرې راتلی شي نو ځکه غوره دا ده چې ته نږدې وخت کې ونیسي بله خبره دا ده چې د رمضان په دې میاشت پسې دا شپږ روجې دي سیدي لکه ته چې فرض مانځه پسې سنت کې نو ته چې څنګه فرض لمونځو کې بیا پسې سنت کې وخت پکې نه اړی ډېر نو دغه شان په دې کې وخت اړول هغه نه دي پکار دا غوره طریقه ده نور دا جایز دي چې یو سړی دا روجې لیټ کې وروسته ونیسي د میاشت په منځ کې یا په آخره کې بله دا یاده کړئ دا هم جایز دي چې دا روجې ته په جدا جدا ورځو کې ونیسي لازم نه چې دا پرله پسې نیسي اگر که پرله پسې نیوسه دي غوره دي د دغه یو څو خبرو د لاسه نور کې یو سړی داسې وکړي چې یو دوه روجې په اوله کې ونیسي یو دوه په منځ کې ونیسي یو دوه په آخره کې ونیسي نو هم دا جایز دی او بالکل روا دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا شرط په حدیث کې نه بیان کړی چې دا روجې به پرله پسې خو پرله پسې نیوه روجې پسې نږدې نیوه رمضان پسې دا غوره طریقه ده ځکه چې دغه وخت کې سړی د روجو سره عادت ومي
نو چې روجو سره عادت نو د روجې په اسانه به نیوي شي چې څومره پکې وخت اوړي نو هغه عادت ستا کمزوری کېږي نو بیا به درته روجې نیوه هغه ګرانې شي والله اعلم. یو نقصان پکې موږ دا هم لیدلی په دې لیټ کولو کې چې د سبا بل سبا کې سړی پاتې شي داسې هم کېږي سبا بل او بل او بل هفته کې او بس د میاشت په اخره کې ورځې خو لا شتي میاشت ختمه شوې خو نه ده په دې قصو کې د ده نه هغه میاشت هغه ختمه شي او د لوی فضیلت هغه د ده نه پاتې شي. او اوس موږ سره الحمدلله موقع شتي نن نهم شوال عفوا اتم شوال اتمه ورځ ده یعنی موږ سره دوی شیوي شروع دي اوس هم شتي الله په توفیق سره الحمدلله نو خبره څه ختمه شوې نه ده ښه ډېرې ورځې پاتې دي نو که چا نیولي هنیئا له هغه له مبارکي ورکوو او که څوک لګیایي الله دې له طاقت ورکړي او که چا نه نیولي نو هغه ته وایو چې موقع سره شتي موقع شتي میاشت لا ختمه نه ده او دا معمولي عبادت مه ګڼئ لکه دغه حدیث موږ څو پیرې بیان کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال چا چې د رمضان د میاشتې روجې ونیوي بیا یې ورپسې دا شپږ روجې ونیوي د شوال فکأنما صام الدهر لکه ده چې ټول کال روجې ونیوي دا معمولي فضیلت خو نه دی ټول کال داسې چې یوه نیکي په لس باندې ده نو یو میاشت روجې دا څو شوې لس میاشتې شو بیا شپږ روجې د دېرش شپېته ورځې شو نو شپېته ورځې دوه میاشتې شو ټول 12 میاشتې شو ته 12 میاشتې روجې ونیوي نو په دې کې غفلت نه دی پکار او دا راته ووایم چې دا روجه ګوره صرف د ابۍ او د ترور دپاره نه ده ګوره زموږ د پښتنو د ښځې وقف کړي دي روجو ته نفلي روجو ته زما د ابۍ روجه ده زما د مور روجه ده زما د ښځې روجه ده روجې به دوی نیسي یوازې ته وسه کړي نه دا فضیلت چې د زنانو لپاره نه دی راغلی او بلکې دا زموږ دپاره د سوچ خبره ده چې یو کمزوری مخلوق رالېږي روجې نیسي زنانه او ته پرې دومره ګټه تنه او دومره ګډ زور سره ته شپږ روجې نشي نیولی نو چې چا نه دي نیولي او اراده یې ده نو ورته وایي چې ګوره هېڅ پته نه لګي در روان وخت زر زر یې ونیسي او که د چا اراده هم نه ده نو هغه ته وایي د الله نه ویرېږه دومره لوی فضیلت ته ضایع کوې په څه کې یې ضایع کوې او د سهار نه د ماسپښین او د ماښام پورې ته څو ټیمه روټۍ وخورې او څومره اوبه به څښي دا د الله دپاره سړی نه شي بندولی څو ورځې بندولی شي خو چې کله یو سړی کوشش وکړي او ګوره څوک چې هم کوشش کوي الله یې ورته اسانوي الله یې ورته اسانوي دا چې څوک یې نه نیسي که نه ده ته الله ګراني کړي دي ده له توفیق ده ته نه میلاوي ده ته یو لوی غر ښکاري نه که روژه نیوي څوم نه ښه اسان کار دی خو د الله په توفیق سره چې څوک یې نیسي الله یې ورته اسانوي